बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू कंट्रोल पैनल ته کنټرول پینل مخکې هم درته ویلي وو چې خلاصوئ رایټ کلیک اوپن صحیح دی او یا رن ته راشي کنټرول CONTROL او دا اوکې کا کنټرول خلاص شي داسې او یا راسه دیږي کې کنټرول پینل دا اوکې کې هم به اوپن شي اوکې صحیح شو انټر او د اوکې بټن یو خبره ده صحیح شو نن با څه وایو تیر لیکچر کې ګورې مونږه دا څه ویلي وو تیر لیکچر کې مونږه ویلي وو ډیټ اینډ ټایم ریجن او لینګویج دا درې څیزونه مونږ ویلي وو ډیټ اینډ ټایم ریجن او لینګویج نننی لیکچر کې مونږ څه وایو پروګرام ان فیچر وایو څه وایو پروګرام اینڈ فیچرز پروګرام ان فیچر څه د لپاره کاری دا کنټرول پینل کې وګورئ دا دی دا پروګرام اینڈ فیچرز دا څه د لپاره کاری پروګرام ان فیچر is used to uninstall software and also we can do enable and disable Windows command. Why program in feature is used to install the is used to uninstall the uninstall کو یا remove څه شي سافټویر هغه څه چې موږ تاسو کمپیوټر کې انسټال کړی لکه موبایل کې خو تاسو سافټویر انسټال کړی کمپیوټر کې موږ انسټال کړی لکه یو لاندې مثال درکم تاسو دا ویډیو ګورئ کنه دا ویډیو سی پلیئر مختلف پلیئر نو هم انسټال کړی دي کنه دا پلیئر ته واړی ریموو کې څه د استفاده کولای شي پروګرام ان فیچر and also we can do enable and disable Windows command او همدارنګه تاسو کولای شئ چې د وینډوز کمانډ انیبل کړئ او هم یې ډسیبل کړئ د وینډوز کمانډونه انیبل فعال او ډسیبل می غیر فعال صحیح ها نو اوپن کېدو سټیپس څنګه دي د اوپن کېدو سټیپس کنټرول پینل ته راشه دی نراسه پروګرام ان فیچر څه دی باندې کلیک وکړئ دا د کلوز کو نیکسٹ طریقہ کار څه دی رائټ کلیک وکړئ په دې سٹارټ بٹن باندې स्टार्ट बटन बांधे राइट क्लिक को तो वगोरा प्रोग्राम इन फीचर्स तो ये वाले क्लिक का हम वो ओपन शी नेक्स्ट तरीका कार से रन तराशे राइट क्लिक रन और रन शॉर्टकट कार है विंडोज आर तो तरह से उली का रन के वो सोली के APPWIZ.cpl यानी आप विजिट दा ओके का उस रास्ते दी थी ना हाँ कोम यो सॉफ्टवेयर रिमूव पे आरियो सॉफ्टवेयर सी दा सिलेक्शन बो के और पर अनइंस्टॉल माने क्लिक होका दा अनइंस्टॉल पूरी तरीका तो टूल होया होदा उसी के माता मैसेज यस राख kana दा वजनो कुम नंबर रिमूव कोना उसको रखसदा वीएनसी इंतखाब को मोदी अनइंस्टॉल माने क्लिक कम गोरा दा माता मैसेज से राजी नेक्स्ट राजी नो आखा दा तरीका दा हर यो चला या यस या नो या यस या नेक्स्ट या ओके सिर्फ क्लिक करवाने को बस दी नरुस सुबह खत्मी की खा उस गोरे चकल से ये वीडियो माने राइट क्लिक को करा मास्टर व्यू सिस्टा करा वो चकल दास रिमूव कमा अनइंस्टॉल नेक्स्ट अनइंस्टॉल उस बयान लिखा फिनिश दा क्लोज कर उसको रदी वीडियो तराजम राइट क्लिक ओपन विद स्टा खदा को ददी रिमूव कोलो तरीका वा नामुंगा ददी कंप्लीट ने वेले तराजम दी नदी ओपन क दाबला तरीका शो करा द्री तरीके शो कने यो द कंट्रोल पैनल ना यो द राइट क्लिक ना यो द रन ना बल रन तरासा नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर दउली का APPWIZ.cpl दामूली को दूसरा से फाइल था से
سنم سره لکه په دې ډیسکټاپ کې سیو کوم اني نیم تاسو ورکوي سي لکه مثال صابر ډاٹ بی ټی پی کې ضرور دی مخکې مې دا خبره مخکې کلاسونو کې چې د تیر کلاس کې د کنټرول پینل پاور کلاس دا خبره شوې ده چې ډاٹ بی ټی پی کې ضرور دی ولی ګوره که زه ډاٹ بی ټی ورنکم کنه فار ایگزامپل صابر نوم راغلی دی خو چې کلیک کوم هغه نوټ پیډ فایل اوپن کیږي هغه اوپن کیږي کنه خو چې کله دې سره ته دا سیو کړې اني نیم ورکوي شي تاسو راځم سیو اس تا لکه دا سیو کوم سنم سره امید ډاٹ بی ټی ور سره ورکوم اوس ګورې به اوس بدا اوپن کیږي دا کلوز کا دا امید دا دی کنه ډبل کلیک اوپن کیږي یا نیکسٹ طریقہ کار رائٹ کلیک نیو شارٹ کٹ شارٹ کٹ دل طرح سدی ته نوم ورکې اني نیم تاسو ورکوي سوري اني نیم منو ورکې اگر ان کی تاسو لیکو دل طرح کی تا ا ډبل پی لیکو کنه همدا کا ا ډبل پی ته مو لیکو ا ډبل پی ډبلیو آی زد ډاٹ سی پی ایل معنا څه ده ډاٹ سی پی ایل صحیح ہے ہاں کنٹرول پینل دے صحیح ہے ڈاٹ سی پی ایل مانا سرا کنٹرول پینل نیکسٹ فinish دا وګوره اوس په دې باندې ډبل کلیک وکړه دا وګوره ته مشکل لري دي پوری نو دا موږ چې دا شاوکر نه علاوه خپل جوړ کړه خپل پیډ کې جوړ بل ځکه جوړ پیډ ورپیډ ورپیډ کې ګوره جوړول شي ورپیډ کلاس کا awpwiz.cpl او فایل طرح سره سیو ګوره سلوم سره سیو کوم بلال ډاٹ بی ټی ور سره ورکوم ډیسکټاپ کې سیو کوم بیا غا ډاکومنټ کې ډیر فایل نو کاږي بلال ډاٹ بی سیو یس کلوز اٹ بلال ډاٹ بی ټی اوپن شو صحیح شو بل څه پوښتنه لري کی ها موږ تعریف کې څه ویلې چې پروګرامینګ فیچر څه لپاره کاریږي پروګرامینګ فیچر از یوزډ ټو انسټال سافټویر and also we can do any one of the software remove کول کو تاسو زده کړو کنه چې دې نه انتخاب او انسټال باندې کلیک وکړه وړو پر کرنا صحیح دی بل خبره دلته پوری کنټرول پینل هم دا کنټرول پینل درته راوړي دې نه کلیک وکړه بیرته دې باندې راوړي دا یو کومه واخه د ویو انسټال اپډیټ د انټرنیټ د کوم سافټویر اپډیټ شوی دی کنه د انټرنیټ لاره هغه دلته پراته وي نو دې نه ته کولای شي چې ریموو بل ټرن وینډوز فیچر آن او دا دوه خبره چې موږ په کنټرول پینل کې کړې ده کنه ها راځه موږ ویلې از یوز ټو انسټال سافټویر دا تر اوسه پورې چې کوم څه موږ ویلې هغه دا یو دا لومبه برخه دې د تاریخ دومره برخه چې موږ ویلې دي اناسو وی کین ډو انیبل اینڈ ډیسیبل دا کمانډونه چې انیبل کوي او ډیسیبل کوي هغه د دې نه کیږي صحیح دی کوم کمانډ دی اوس راځم کمانډ انیبل کوم څه پښتنه لوا دا چې لاړې هغه به تل کې دا کنټرول پینل ته راوړو کنه دې نه مې کلیک کو فلاش شو دا هغه برخه ده چې ما سره سافټویر موجود دي دا د هغه برخه ده چې کوم د انټرنیټ لارې اپډیټ شوي سافټویر دي او دا برخه چې دا د وینډوز فیچر دی موږ ویلې کنه چې د وینډوز کمانډونه فعال او غیر فعال کولای شي د دې نه فعال او غیر فعالي دي نه څه وکړه دا ماکسیمایز کا اوس لکه کوم کمانډ ته غیر فعال لکه څه ودته تاسو یو کمانډ ورکړه ختم بیا ورته باندې کار دی w windows accessories windows media player دلته کاریږي یو منټ دا مخکې الریډي وینډو ته یو چې ګوره وینډو میډیا پلیئر نه هر یو کې وینډو میډیا پلیئر وی کنه چې دې غیر فعالو هغه د وینډو کمانډ څخه مې تورې دي چې وینډوز کمانډ پکې وایي غیر فعال سم ټایم دا سکیږي چې موجود یو خو کار نه کوي سم ټایم دا سکیږي چې بالکل کاریږي صحیح دی ها دلته دا وینډوز میډیا پلیئر دي چې کنه راځي دا په وینډوز ایکسسریز کې او چې تاسو یو ځل دا فعال یا غیر فعال کړئ دا به خپل ځای بدلوي نو مطلب باندې ورسېدي که تاسو دا اول ځل د پاره خپل کمپیوټر کې دې کمانډ باندې وینډوز میډیا پلیئر سرچ کړئ نو په وینډوز ایکسسریز کې وګورئ نیکسټ ټایم بیا دې کې برابر خپل لوکیشن بدل چینج کړئ پس دې طرح سره وینډوز میډیا فیچر دا چې وخت صفه کوم میډیا فیچر او دا یې دا اوس کې کوم دې ته وګورئ
वाला कभी सरकार होगा का ना استاذ ما قبل ورزي يوم سعيد دا درس دا ختم شو ना विंडोज कंप्लीट दिस द रिक्वेस्ट चेंजेस दा क्लोज का उस रात सारा विंडोज मीडिया प्लेयर दी ऊपर अप्लाई ऑल एप्स क्लिक को कार कई मैं कई कार का मक्की वो सब कार में कार कई سبب تبويب غير فارش तदे सम टाइम आ तो रिव्यू बस सम टाइम बिल्कुल भी नहीं सही नहीं हां मेरे तरह सदा एक्टिव के कारवाने के हम दी तरह करंट विंडोज फीचर ऑन और ऑफ और दी जिक्र राशि दा मीडिया फीचर को रेदा चेक बॉक्स को लगा वदा यस का यस चेक बॉक्स को लगे दा उस बस चेक बॉक्स को लगा दा रे का टिक मारो ना बोला दा उस ओके का ब्या बनी तने की इंतजार होते खता सो है दा चेक पूरा सुबह बराजी दी तबूर तासो है الزب فولدر خير زب فولدر هذه كمان سوا چول کوډ مې ورکاو دی کوډ ډیر وخونی डेटा वक्त के पता ډیټا پکې پرتا و डेटा की की करा वक्त وخت ډیر ونیو هغه وخت څنګه فینیش فولډر وخت فینیش کوډ والا سجاو کوډ مې ورکاو गलती हो रही सही है हां विंडोज कंप्लीट चुका है विंडोज कंप्लीट द रिक्वेस्टेड चेंजेस क्लोज के उसरा सदा क्लोज का उस को नमक की कार का मिसाल में की कार न कहो करना उस कार के दो ना तो मुश्किल लरे खतु वेदा माकुल दिन क्लास में या उस मिसाल में हम विंडोज मीडिया प्लेयर पर बंदूमा थाने तो इंतजार कार होने की तो सब कम से कम राजमा साथ में दा कार होने की कम से कम राजमा مستعد أخو بالغ وغير بالغ او د کوم دینه فعالی غیر فعالی دا نه اوس موږ شي وایو ته وایو ها کنټرول پینل ته وراسي प्रोग्रामिंग फीचर और दो विंडो करंट विंडो फीचर ऑन हो रहा इस तरह से क्या हो गया जिस नंबर दो यौम दगा शहर यो कमांड چې په دې کې در تخکاری کی کنه دلته چې کوم در تخکاری کی دا خطی کې بس دین اور ټیکمارا په کو ختمي کی او ټیکمار ورته لګو کار ټیکمار چې ټیکمارو لګي کار کې ټیکمارا په کې کار کې تاسو هغه چې څوک نه دوی هغه دې نه نه ختم ہے ها نه کنه نو چې ټول تاسو سره کلیر انسټال دی سی هغه دې ریموو کړه هغه دې څوک ریموو کړه विंडोज मीडिया प्लेयर दे हां बंदो में नदीज ना को विंडोज मीडिया प्लेयर में बन दी नदीज ना को विंडोज प्लेयर में बन दी हां कुमारी को नदीज ना को दीज ना अब तो विंडो कमांड लगे ಅದು विंडो सर मुंगा पूरा दिन तक इंट्रोडक्शन की हुए लेकिन नदी पर डिफिनेशन के is used to uninstall software and also we can do enable and disable windows command the window command ना आओ यदि enable और disable जो वाला استاد اوس مثلا موږ غواړو چې څوک زموږ شي پلان کی ها لازم هغه ان انسټال کوم او تر څنګه دا هم ډیسیبل کوم او مطلب دا لکه ګوره تا په کور کې څه دی په کور کې کمپیوټر دی هغه کتاب پلیئر نه انسټال کړي رونه دی همیش به کې سام ګوري غانې کې ګوري کنه نو ته اوس دوسرا څه کې نو راځه تا پلیئر ہوتا ہے انسٹال کا دوی دا ګوري او دا میډیا پلیئر نه ګوري نه میډیا پلیئر روانه باندې پوه شو یا ها نور نه انسټال او غیر ها نیکسٹ راځو ډیوایس منیجر ته څه راځو ډیوایس منیجر څه لپاره پکاريږي is used device manager all the خما واپس په کنټرول پینل تراسو دا د ډیوایس منیجر ګوره ډیوایس څه توایي یعنی څه ډیوایس یو برخه آله ته ویل کی صحیح دی منیجر مینجمنٹ device manager is used to install uninstall devices so computer devices and also we can do enable and disable computer devices
دیوانی پوه شئ څه معنا وای ډیوایس منیجر از یوز دا استعمالیږي ټو انسټال چې انسټال کو اول انسټال واپس ریموو کو کمپیوټر ډیوایسز د کمپیوټر آلې لکه څنګه انسټال کو فار ایگزامپل سی ډي روم دی یا لوډ سپیکر دی یا وای فای دی ته چې کله وینډوز وکړي سم ټایم داسې کېږي اواز د کمپیوټر سره نه راځي که نه راځي هغه انسټال نه دی دا به ته انسټالوې د څه نه به انسټالې دا یو سافټویر ته ضرورت لري هغه سافټویر د څه په نوم یادېږي آټو ډرایور په نوم څه په نوم باندې یادېږي آټو ډرایور خو دغه آټو ډرایور ډایرکټ هم کېږي سم ټایم ډایرکټ ونشي ته بیا راسه ډیوایس منیجر نه په دغه په دې وای فای باندې رایټ کلیک وکړه دا ساوند باندې رایټ کلیک وکړه او هغه نه به انسټالې څنګه به انسټالې دا اوس درته ښیم بل ان انسټال واپس ختمېږي لکه څنګه چې ما سافټویر یو دغسې هارډویر وي بل and also we can do enable and disable computer devices او همدارنګه د کمپیوټر ډیوایسونه د کمپیوټر ډیوایس باندې کوئی دی معنا باندې د کمپیوټر آلې بند او خلاصوي شو د کمپیوټر آلې مطلب فعال او غیر فعال کولای شي هغه سافټویر دا آلې دي کې څه کنفیوز نه یاسته تو ویلا نه کړه دا سافټویر چې دی دا هم یعنی هغه کوم سافټویر دا هغه پروګرامینګ فیچر کې دی دا ډیوایس منیجر دا هارډویر کارت دی پروګرامینګ فیچر د سافټویر سره شو تو کنفیوز نه انسان ها اوس راځو ډیوایس منیجر خلاصو نو ډیوایس منیجر کو کنټرول پینل تر څه دی نقل کو کا خلاص نشي نیکسٹ طریقہ کار څه دی بل طریقہ کار دی رائټ کلیک وکړئ سٹارټ بٹن باندې دلته وګورئ ډیوایس منیجر بل طریقہ کار څه دی رن تراشه دلته بل طریقہ کار هم څه دی درن نه بغیر رائټ کلیک مانیج او ډیوایس منیجر څه ډیوایس منیجر قابل طریقہ کار څه دی رائٹ کلک دارن اور رن پوری LUSR دانه دی DEVMGR.MSC ډیوایس منیجر DEVMGR.MSC MSC معنا څه د څوک راته ویل شي MSC دلته ما ډاټ ګوره مخکې ډاټ CPL هغه معنا وا کنټرول پینل ډاټ MSC د دې معنا ډاټ MSC نه مایکروسافټ سیسټم کنسول دا معنا صحیح شو ها MSC مې ولیکو ور سره دا مې اوکې کو اوس وګوره ډیوایس MGMT.MSC خلاص شو کنه سلیکو ډیوایس DEVMGMT.MSC دا اوکې کو نیکسٹ طریقہ کار د شارټ کټ نه دی یعنی رن کې نوٹ پیډ دې شکل خلاص کو ته ولیکا ډیوایس MGMT.MSC فایل ترا صدا سیو کا اني نیم کور کا ویسے صحیح شو لکه ځن ورکوم نثار ډاټ لیکن ډاټ VT په کې څه دی ضرور دی ډاټ VT چې نه بیا ونه اوپن کیږي دا دی نثار اوپن شو کنه نیکسٹ طریقہ کار دی ڈیوائس مینجمنٹ کو شو بل سری یا شارٹ کٹ نام دے کنا دو نظر میں طرح ہے شارٹ کٹ ڈیوائس MGMT.MSC فinish دا رہے ہو رہے دا اس کلک کا یہ سارا ہم ہوتا ہے صحیح شو دا دی کی استاذ ڈیوائس مینجمنٹ کو یو آگا انسٹال او بلان انسٹال خبر کو ویسے بل اس مثال نثار دے میں اسلم پلازا کی لیپ ٹاپ واخستو ما ته راوړي چې استاد ادا چکا چې دې کې کم سیستا کم نشته لکه زه لن چې دا مشکل پډوري لیپ ټاپ کې دی وای فای دا وای فای چپ نه دی وای فای هم پیدا نه کوي بیلینا بس کا کمپیوټر ته انټرنیټ راځي لکه اوس ما له نه دی لګولې کنه ګورو دا کاری سبا اوس ورې دا موږ وای فای دی الان مدیریت کې ډیوایس نه خپل کتري چې راګېږي دي موږ څه ورنوري پور د پلاو کا نه لکه موږ یو ډول پور نه وایو ها موږ سره د وای فای خبره کوو نه اله دې سره خبرې کوي هغه هیکینګ ها اوس ګوره اوس زیات لیپ ټاپو کې دا وسیله راځي وای فای چې نه ته بس څنګه معلومه چې په دې کې وای فای نشته بالکل به کې لګېدل مطلب څه کنه لکه دا سیټ روم دی کنه
دا بالکل پکې لګېدلی نه دی نو دا خو ما ته ښکاري ځکه چې دا سیډروم ځای خالي دی صحیح دی لیکن څه خو ما ته نه ښکارېږي که نه وای فای خو دننه پکې پروت دی وړوکی دا بټن درستو بالکل ها دا به ته څنګه اوس معلوموې که نه پوه شو دا به ته څنګه معلوموې نو ته به دلته راسې دا وای فای د نیټورک پورې تعلق لري که نه ته به دې کې راسې نیټورک کې ډاکټر ته دلته راسه ګوره دا چې کله وای فای و اټ مین دا دی دا بل لینک نه دی دا بل دا برخه دی دا هغه کنیکټر چې لګېږي ویری ګډ دا ګورئ دا خبره صحیح دی دا برخه نو دلته هر سیډ روم اوس زما سره دلته ډي وي ډي روم ښیي که نه ډي وي ډي کې ما سره شته وای دا یو در سره لګېدلی دی ګوره زه دا وکاږم نه دی دا مې ترې اخوا دا داسې لګونې سره اوس راسره دلته ډي وي ډي روم شته اټ مین چې ما سره نه دی لګېدلی واپس دا څه لګوم دا داسې راځه واپس لګوم وګوره خپل رجسټرینې راغی کنه مخکې نه و دا داسې د یو ډیوایس چې کېدو لپاره هم کارېږي ته ډیوایس معلوم کړي چې آیا زما کمپیوټر کې شته که نشته خارج راځو ها که نه هغه څه نه ګورې ته پوه شو ته ودرېږه دې باندې پوه شو که نه دا خو تشریح وکړه نه هغه مې اخوا کړ هغه وخت کې نه ښکارېده بېرته مې ولګاوه بیا ښکاره شو صحیح دی اوس د څه خبره کوو انسټالیشن خبره راولو چې دا به څنګه انسټالوو که نه ما درته ویلې اټو ډرایور په نوم یو هغه کله چې داسې نه خبر باندې وه مطلب دا انسټال نه دی اټو ډرایور سافټویر دی هغه به والې کمپیوټر ته به واچوې او دلته به راسي اپډیټ ډرایور که کمپیوټر کې در سره ایډیز نه راسه که کمپیوټر کې در سره سیټ اپ نه وي پروت د انټرنیټ لارې انسټالیشن کې سرچ اټومیټک ده لکه سم ټایم ما درته ویلې ستاسو کمپیوټر کې څه کار نه کوي ساؤنډ کار نه کوي نو اټو ډرایور سی ډي نه ورته کار وکوي بل نه ډسیبل څه مونږ ویلو چې که نه فعال او غیر فعال اوس ګوره دلته سیډ روم شته که نه اول تاسو وښیم سیډ روم شته که نشته کوم دلته سیډ روم شته دا سوري دا سیډ روم شته که نه انحصار پوه شوې دویم چې باید نه وي رایټ کلیک ډسیبل او دا څه کوي یس اوس لږ انتظار وکړه هغه لاړو کله چې دا نه راغله دا وکتور ګورې دلته دا وکتور راغی که نه اټ مین چې دا نشته دی اوس واپس راسه دیږي نه جس پی سي سیډ روم شته که نه نشته که نه ویری ګډ ها بېرته راوړې نو همدغسې ته راسه ډیوایس منیجر ته راشه دیږي نه رایټ کلیک او دا صحیح دی ولې استاد هغه ډي وي ډي روم هم بره لیدل شوی دی هغه خو د روم ډیوایس دی او لګېدلی دا یو دی صحیح شو اوس راسه دیږي ته اوس واپس به راغلی وي که نه صحیح که زه یې ریموو کړم دا دی اوس انسټال خبره کوم انسټال کړم او اوکې کړم اوس دې کې خو نشته دی صحیح دی دلته خو نشته خو لیکن په ډیوایس منیجر کې درته ښکارېږي دیږي نه ختم ته اوس دا وایې چې یاره لګېدلی نه دی یو کس به درته وایي چې دا څه دی هلکه سو که داسې کوم مشکل سره مخ شئ نو بیا به څه کوئ if any problem لیکل ما کوم دي ټول به یو ځای وکړو بیا فایل درته نوټ if any problem come in our PC, so for that solution we use troubleshooting. کچېرې وایي زموږ په کمپیوټر کې کوم مشکل راغی ته نو څه کاروو ټربل شوټینګ کاروو څه کاروو ټربل شوټینګ کاروو کچېرې زموږ کمپیوټر کې کوم مشکل راغی ته انحصار او بلاد څه کاروو
ټربل شوټینګ کارو. اوس دا یو مشکل دی، سیډروم دلته لګېدلی دی، هلته ښکاري نه. نو په ځینې حساب دی چې دا خو نشته، سیډروم نه دی لګېدلی. ما ته وایي چې استاد دا دی که نه، نو زه به څه کوم؟ زه به راسم دلته به ټربل شوټینګ کمانډ باندې کار وکړم. نو رابسو دې چې نه کنټرول پینل ته بیا یو ځل دلته ټربل شوټینګ پیدا کړي کوم دی؟ چا ته ښکاري ټربل شوټینګ هلته؟ ډکه دی. پاره شو که نه؟ ټربل شوټینګ دې چې نه راسته. دا ټربل شوټینګ چې ته کوې د څه کوې؟ د پروګرام کوې، د هارډویر کوې، د نیټورک د څه؟ زه ورته وایم که چېرې د نیټورک په ریلیټډ یا انټرنېټ خو دا وکاروه، که نه وي هارډویر اینډ ساوند کې دی. چې تا سره هغه کوم ډیوایس چې ته مشکل پکې دی دلته درته ښکارېږي، خو کلیک ورباندې وکړه، که نه ښکارېدو هارډویر اینډ ډیوایسز باندې کلیک وکړه، دا نیکسټ ښکاري او بس نور دې ته انتظار وکړل دی. دا به په خپله راکړې دا شپه کمپیوټر مسله سمجھ چې کمپیوټر باندې کې کوم شي نه او درته خاين نه دي دي دا یو ته کمپیوټر شاله بدل کړو. उस तरह से दास के कैंसिल कर दे। कैंसिल देखो दा क्लोज का देन नाउ ओपन कंप्यूटर मुश्किल था बस से दगा पूरे हिंग गोरे मुंगा सुसुवेले प्रोग्रामिंग फीचर डिवाइस मैनेजर ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर रिमूव और एक्टिव और डीएक्टिव द डिवाइस द रिमूव एक्टिव और डीएक्टिव और द ट्रबल शूटिंग द डिवाइस को मुश्किल का ग्राउंड से भी द सॉल्यूशन बता रहा है बस से दगा पूरी